د طالبانو تازه اعلان د ډیورن په اړه د خلکو زړونه وګټل. متقي د ډیورن فرضي کرښې په هکله د خلکو رایې ته اړتیا ده، نه د حکومتونو. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي له بي بي سي سره په خبرو کې وایي چې د ډیورن فرضي کرښې په اړه سرپرست حکومت په یوازې توګه پریکړه نشي کولای او نه یې په رسمیت پیژني. ښاغلی متقي زیاتوي د ډیورن فرضي کرښې په اړه د کرښې دواړو غاړې ولسونه پریکړه کولی شي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي د ډیورن موضوع دا یوه ډیره اوږده موضوع ده او ډیرې درنې خبرې پکې دي. په دې کې د ولسونو رایه اخیستل پکار دي او په دې اړه حکومت په خپل سر فیصلې نشي کولی او نه یې منلی شي. امیر خان متقي په خپلو خبرو کې وایي د پاکستاني طالبانو تحریک د پاکستان کورنۍ موضوع ده او دا مسله افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. نوموړی ډاډ ورکوي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. امیر خان متقي زیاتوي دا د دوی خپله کورنۍ موضوع ده، دوی خو ډیر قوي پوځ لري او استخبارات لري، باید خپله یې مخه ونیسي، یعنې دا موږ پورې اړه نه لري. په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو تحریک د حضور ادعا او د ډیورن فرضي کرښې په اړه داسې نظر لري. د پوځي چارو شنونکي یوسف امین زازی څرګندوي خپله ستونزه دی دوی خپله حل کړي، پر موږ د تور نه پورې کوي، نو موږ په دې اړه باندې د اسنادو او شواهدو په اساس خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکي سید اکبر آغا وایي ډیر مسایل په افغانستان او پاکستان کې شته دي چې د حکومتونو واک نه دی بلکې ولسونه یې په اړه پریکړه کولی شي. نو د ډیورن فرضي کرښې موضوع هم ډیره غټه موضوع ده. زه فکر نه کوم چې حکومتونه د دې موضوع په اړه د پریکړې واک ولري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو په ځلونو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو تحریک د حضور په اړه ادعاوې کړي او ویلي دي چې دغه تحریک د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي، هغه موضوع چې اسلامي امارت تل بې اساسه بللې ده.